په 1940 زیږدیز کال د سپټمبر په 9 تاریخ باندې ګریس هاپورډ چې کومه د امریکا د سمندري ځواکونو افسره وه او د کمپیوټر ساینس مخکښه وه، دی او د دوی ټیم په هاروارډ مارک 2 کمپیوټر باندې کوډینګ کول او په هغه کې کار کاوه چې دغه هاروارډ مارک 2 کمپیوټر چې د جسامت د لحاظه ډیر لوی کمپیوټر و، ډیر غټ کمپیوټر و. دوی د همدې کمپیوټر د یو تخنیکي ستونزې سره مخ شول. کله چې ټیم یې ماشین وکتل په سرکټ کې یو پتنګ یا مچۍ ولیدله، هغوی دا له سیسټم څخه لرې کړه. نو بیا کې موږ سره سټینډرډ څلور لوپس دي، خو یو موږ سره پکې زوړ دی، نو هغه هم هلته پکې لیکلی غواړم چې په دې کې چې کوم دننه کوډ دی هغه زه 15 ځلې تکرار کړم. یا که فار ایگزامپل دې په ځای زه ورته 10 ولیکم، نو ماته به دغه دننه کوډ دا به ماته 10 ځلې تکراریږي. ډو انټل لوپ هله کار کوي چې کله دا کنډیشن کوم ما ورته ورکړی دی دا چې تر کومه پورې دا فالس وي نو دا به کار کوي، خو چې کله ټرو شو بیا به کار. الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. دا موږ سره د ایکسل VBA لیسن نمبر 10 دی، یعنې 10م درس دی. د ویډیو کې به انشاءالله نیو ټاپکس وایو. what is loop and debugging in Excel VBA. د ویډیو کې به دا وایو چې لوپ څه ته ویلی شي، لوپ ټایپس کوم دي، د هغو تعارف څه شی دی، کوم ځای کې یوز کیږي، او همدغه شان دا به وایو چې ډیبګینګ څه ته ویلی شي، په کوډینګ کې ډیبګینګ دا څه دپاره استعمالیږي. همدغه شان دا ډیبګینګ چې کوم لغات دی دا څه نه اخیستل شوی دی، ولې ورته ډیبګینګ ویلی شي. په پروګرامینګ کې یا پروګرام جوړونه کې ډیبګینګ څه دپاره استعمالیږي او څنګه استعمالیږي، د دې به انشاءالله سمپل یوزیج وایو. اول به دا ووایو چې لوپ څه ته ویلی شي. A loop is a programming construct that allows you to repeat a set of instructions multiple times. loop دې لپاره استعمالیږي په پروګرام کې. دا یو هدایت دی، یو لارښوونې دي چې کوم موږ ته یو کار یو انسټرکشن هغه ملټیپل ټایم هغه موږ ته ریپیټ کوي. لوپ مختلفو کارونو لپاره استعمالیږي چې یو د هغې څخه ریپیټیټیو ورډز دی. کله چې یو کار څو ځلې تکراریږي، مطلب موږ یې څو ځلې تکراروو، د هغه لپاره موږ هم دا لوپ استعمالوو. دویم هدف د دې دا دی چې دا موږ ته ټایم سیوینګ کوي. که فار ایگزامپل ما سره 100 روز ډیټا موجوده وي او زه غواړم چې په دغه 100 روز ډیټا کې زه مشخصه ډیټا کاپي کړم، مطلب په دغه 100 روګانو کې زما مشخصه ډیټا هغه 15 روګانې دي، خو دا سره په مختلفو ځایونو کې پرتې دي په دغه 100 روګانو کې. نو زه کولی شم چې د یو څو ثانیو په استعمال سره په یو څو ثانیو کې زه دغه 15 سلونه راوالم، دا کاپي کړم، په بل ځای کې پیسټ کړم. دریم هدف د لوپینګ هغه شارټ کوډ دی. دا موږ ته یو ډیر هیوي کوډ، یو ډیر ګران کوډ، یو ډیر غټ کوډ هغه موږ ته په یو وړوکي کوډ باندې بدلوي او د هغې په ترو باندې بیا موږ نور کارونه مخکې وړلی شو. څلورم نمبر هغه موږ سره اټومیشن دی، مطلب زه یو کنډیشن دی ته ورکوم، دغه کنډیشن په ترو باندې ماته دا یو کار کوي، دغه شرط په ترو باندې دا موږ ته یو کار کوي. صحیح ده که نه؟ نو دا موږ سره د لوپینګ سمپل تعارف. اوس راځو VBA کې موږ سره کوم لوپس موجود دي. VBA کې موږ سره سټینډرډ څلور لوپس دي، خو یو موږ سره پکې زوړ دی، نو هغه هم هلته پکې لیکلی دی. فور لوپ موږ سره موجود دی، فور نیکسټ لوپ دی، ډو وایل لوپ دی، ډو انټل لوپ دی او وایل وینډ لوپ دی. وایل وینډ لوپ او ډو وایل لوپ دا دواړه سره یو شان دي خو فرق لري. وایل وینډ به پخوا یوز کېده په زړو ورژنو کې، اوس هم موجود دی، خو په دې کې فلیکسیبیلیټي ده، په دې کې محدودیت دی، په دې کې بعضې کارونه نه کېږي، او همدغه شان په ډو وایل لوپ کې ډېر زیات کارونه کېږي. ډو وایل لوپ موږ کولی شو چې دا داسې هم ولیکو چې سر کې مطلب ډو ولیکو او منځ کې کوډ بیا په آخر کې ورته وایل لوپ ولیکو. همدغه شان وایل وینډ دا چې کوم موږ یو سټرکچر د دې دی او همغه شان یې لیکلی شو او دا موږ بدلولی نه شو، نو د دوی سټرکچر یې دا دی. اوس په ترتیب سره فور لوپ دپاره سټرکچر دا دی چې تاسو په اول فور ولیکئ، بیا کاونټر از ایکول ټو فار ایگزامپل سټارټ ټو اینډ او سیټ اف انسټرکشن بلته ورکړئ، کوډ به ورته ورکړئ، آخر کې به ورته نیکسټ ولیکئ. دا مې مخکې هم لیکلي دي، صحیح شوه؟ هغه ستاسو ته په نیکسټ پیج کې بیا ښیم. همدغه شان فور نیکسټ دپاره موږ سره دا یو دی، ډو وایل لوپ دپاره موږ سره دا د سټرکچر دی، ډو انټل لوپ دپاره موږ سره دا سټرکچر دی، او همدغه شان وایل وینډ سره موږ سره دا سټرکچر موجود دی. همدغه شان په سمپل ورډ کې ستاسو ته دغه څلور یا 15 واړه لوپس تشریح کوم. اول فور نیکسټ لوپ دی. This loop is counting work from number to number. دا موږ سره یو کار عملیه یو کوډ هغه موږ ته
د نمبر نه نمبر پورې دا موږ ته څه کوي، دا موږ ته تکراروي، لوپ کوي. صحیح شوه. نو همدغې د وجې نه موږ فورنکس لوپ استعمالوو او فورنکس لوپ چې دی دا ډېر ایزي او اسانه دی. کله چې یو کس نوی کوډینګ ته راشي نو فورنکس لوپ هغو ته ډېر ښه ورځي او ځکه ایزي دی، ځکه درته یادېږي. دویم for each next loop, this loop is working for objects like cells, worksheets, etc. دا موږ سره د object دپاره کار کوي، like cells شو، range شو، worksheet شو. نو دغه دپاره دا for each next loop استعمالیږي. دریم do while loop. This loop is working as long as the condition is true. If false, it's not working. کله چې do while loop کې condition true وي نو دا به روان وي، کله چې condition سم وي، صحیح وي، رښتیا وي نو دا به روان وي، کله چې هغه فالس شو نو دا بیا کار نه کوي. صحیح شوه. څلورم do until loop. This loop is working until the condition is true. It will stop working. خو چې دې کې کله فالس وي دا بیا روان وي. پنځم نمبر while when loop دی. This is older loop, rarely used now, but it's flexible. وای دا چې د زوړ لوپ دی او نن سبا چې دی ډېر کم یوز کیږي او په دې کې محدودیتونه دي، په دې کې ډېر کار نه کیږي. ډېر کار چې دی هغه په do while loop کې کیږي. همدغه شان start with او end with. موږ سره دغه for loop دی، دا for سره start کیږي او په next سره end کیږي. for each loop دی، for each سره start کیږي، next سره end کیږي. do while سره start کیږي، loop سره end کیږي. do until سره start کیږي، loop سره end کیږي. while سره start کیږي او when سره end کیږي. همدغه شان debugging in Excel VBA. موږ به د خیر سره debugging وایو چې debugging دا لغت ته څه نه اخیستل شوی دی او دا debugging په پروګرامینګ کې څومره اړین دی او دا د کله نه دا سټارټ شو. ښه زه راغلم ایکسل ته. نو تاسو ته به ښکاري موږ دا 2014 ورژن انسټال کړی دی. په هغه تېرو ویډیوز کې موږ 2010 ورژن کې ویډیوګانې کړې وي. نو ما دا اوس غوره وګڼله چې دغه ورژن زه لږ نوی کړم. نو په کار دا ده چې زه باید 2021 یوز کړم، 2019 یوز کړم. خیر موږ به همدغه شان سټپ په سټپ مخکې ځو. دا ایکسل به انشاءالله زه په 2013 کې فینش کړم او پاور پوینټ ته کوشش کوم که دا ورژن او یا 2014 ورژن نو انشاءالله تعالی پاور پوینټ به هم د خیر سره وایو. ښه زه رالم ډیولپر ټیب ته او ویژوال بیسک ته. همدغه شان دا موږ سره VBA دی. زه راځم انسرټ ته او په دې کې زه موډیول ورته راولم. همدغه شان زه اول راځم دلته لیکم چې سب فار ایگزامپل دلته لیکم چې my looping lecture. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه راځم نو لکه څرنګه چې ما تاسو ته ویلي چې اول به تاسو ته فور لوپ ښایم. صحیح شوه چې فور لوپ د څه لپاره استعمالېږي. زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل فور دغه ځای کې به زه کاونټر ورکړم. فار ایگزامپل ما آی ورته ورکړم از ایکول ټو زه ورته وایم د یو نه ونیسه تر 5 پورې. صحیح شوه. نو زه چې کله ګوره ګو وښم ما ته وایي چې کمپایل ایرر فار ویتاوټ نیکسټ. زه باید دغه ځای کې نیکسټ ورته ولیکم، NEXT نیکسټ مې ورته ولیکه. اوس به زه راشم دا به زه ریسیټ کړم او اوس به زه فار ایگزامپل دا رن ووښم. څرنګه چې ما رن وواښه نو ما ته دا هیڅ هم نه ښکاري. همدغه شان زه بلته راشم نیکسټ سره به زه آی ولیکم. نو اوس که زه فار ایگزامپل رن ووښم نو موږ ته هیڅ هم نه ښکاري، بلکې د آی 15 ځلي د یو نه واله تر 5 پورې دغه 15 عددونه یې واخیسته، خو دلته کوډینګ نشته دی. صحیح ده. دا به څنګه ښکاري؟ زه راځم دلته ویو ته او په دې ویو کې زه ورته لوکلس وینډو ورته اخلم. نو زه چې دلته راشم او زه په دې کې دا سټیپین 2 ورته ووهم. سټیپین 2 ګوره موږ ته ګوره څه راغی؟ آی راته راغی. زه چې کله بیا سټیپین 2 ووهم بیا سټیپین 2 ووهم نو ګوره د دې ویلیو موږ سره یو شوله. اوس که زه همدغه شان ځم ګوره دې اوس 2 شوله، بیا 3 شوله، 4 شو، 5 شو، همدغه شان اینډ شو، اینډ ته لاړه. نو که زه چېرته رن ووښم نو په دې رن کې دا بیا نه ښکاري. زه غواړم چې په دې کې چې کوم دننه کوډ دی هغه زه 15 ځلې تکرار کړم. یا که فار ایگزامپل دې په ځای زه ورته 10 ولیکم نو ما ته به دغه دننه کوډ دا ما ته 10 ځلې تکراریږي. زه لیکم فار ایگزامپل MSG بوکس ما ته دا آی شو کا. د آی چې کوم نمبر یې لیکنه آی یو نه ونیسه تر 10 پورې نو دا به ما ته شو کي. ګوره زه رن وښم ګوره یو ځل یې راته یو وښودو، بیا راته 2، همدغه شان 3، دا شان تر 10 پورې به دا موږ ته شو کیږي. دغه کوډ یې ما ته 10 ځلې تکرار کړو. همدغه شان بیا زه راځم زه ورته یم چې ما ته دا عددونه په سیلز کې راته ولیکه. زه دلته لیکم چې فار ایگزامپل سیلز کوم یو سیل دی. زه ورته یم چې فار ایگزامپل اوله رو ده او اول کالم دی. په دې کې راته شي ولیکه، دې کې راته دا آی ولیکه.
نو همدغه شان چې زه کله رن وکړم نو د رن په تور باندې به ماته په هغه کې اخري لس راته شو شي. ګوره زه رن وکړم نو ماته په دې کې لس شو یو نه ونیسه تر 9 پورې هغه راته شو نه شو. ولې شو نه شو؟ ځکه چې دی پکې اول یو ولیکو بیا دوه بیا درې همدغه شان چې کله پکې لس ولیکو نو ختمیږي کنه. همدغه شان زه سټپ انټو وکړم چې تاسو ته دا ښکاره شي. ګوره سټپ انټو مې واخه ګوره اوس راته یو ولیکو اوس به راته دوه ولیکي درې څلور پنځه شپږ همدغه شان 9 او همدغه شان لس او بس اینډ شو. صحیح ده کنه. زه ورته یم چې ماته د A1 نه ونیسه تر A لسه پورې دې کې ماته د یو نه لسه پورې عددونه راته ولیکه. نو زه ورته یم چې کومه رو کې راته ولیکي ورته یم چې همدغه آی رو کې راته ولیکه. نو کله چې زه دا سټپ انټو وکړم د آی څو عدد واخیسته دا اوس امټي دی. کله چې زه فار ایگزامپل سټپ انټو وکړم نو د آی راته یو واخیسته. نو اوس موږ ته اوله رو کې به راته چې ولیکي یو به راته ولیکي. ګوره هلته راته یو ولیکه. اوس یې څو واخیست اوس هم هماغه یو دی چې کله سټپ انټو وکړم اوس موږ سره دا دوه شو. اوس به راته په دې دویمه رو کې به راته دوه ولیکي. همدغه شان مخکې به دې ګوره تاسو وګورئ نو تقریبا تر لسه پورې ماته دا راغی. دا موږ سره د فور یو سمپل اگزامپل. اوس زه کولی شم چې په دغه ځای کې زه فور کې زه سټپونه هم یوز کړم. زه ورته یم چې فار ایگزامپل سټپ 2 سټپ 2 مطلب دا دی چې یو پرېږده دویم ته ځه یو پرېږده دویم ته ځه. نو زه رالم دا ما ډیلیټ کړ. زه اوس راځم رن وکړم. څرنګه چې ما رن وکړ نو ګوره تاسو وګورئ اول راته یو ولیکه بیا دوه نشته دی نو درې راته ولیکه څلور نشته پنځه شپږ نشته اووه اته نشته 9 او بیا هم لس نشته. همدغه شان زه ورته لیکم چې درې. صحیح شوه. دا ما ګو وک څرنګه چې ګو وک نو یو څلور او لس راته راغله. زه به دا ډیلیټ کړم ځکه چې دې کې پخوانۍ ډیټا پاتې وه. ښه زه رالم او زه ورته رن وکړم. ګوره 1 4 7 and 10 راته راغله. همدغه شان تاسو کولی شئ چې تاسو دا سرچپه هم کوئ. دلته ورته لس ولیکئ او دلته ورته فار ایگزامپل یو ولیکئ. زه فار ایگزامپل دا ورته کمنټ بلاک کوم. د شین خط مطلب دا دی چې دا سره په کوډینګ کې نه راځي دا یو کمنټ دی. صحیح شو. دا ما اوس کمنټ کوم. تاسو صرف دغه ځای ته ګورئ. ما ورته ولیکه فور آی از ایکول ټو 10 نه ونیسه تر یوه پورې او په دغه سیل کې راته دا راته ولیکه. ګوره زه راځم او زه چې کله ګوره رن ووکړم نو دا سره کار نه کوي. سره دا کار نه کوي. صحیح شوه. نو ما ورته وویلې کله چې فور آی از ایکول ټو 10 to 1 دا خو سرچپه کار شو. کله چې دا کار سرچپه شي نو تاسو به سټپ هم څه کوئ سټپ به هم تاسو ماینس ته چینج کوئ. اوس تاسو وګورئ نو دا به اوس موږ ته دا کار سرچپه سټارټ شي. ښه ده چې سرچپه سټارټ شو. اوس تاسو کولی شئ چې دا تاسو ورته -2 هم کوئ. صحیح شوه. -2 مې ورته فار ایگزامپل کړ. اوس تاسو وګورئ نو دا کار مختلف شي. دغه شان شو. مخکې ګوره 1 3 5 7 9 نو دا کار چې سرچپه شو نو د وجې نه دا داسې راغی. اوس زه ورته وایم چې ما ترې د دغه ځای نه سټارټ والي 1 2 3 4 5 تر اخره پورې. صحیح ده. زه به داسې کار وکړم چې زه به دغه ځای کې ورته ولیکم 10 minus I. صحیح ده. او دا به ورته -1 والم چې دا کار د دغه ځای نه سټارټ والي. صحیح شو. ګورئ ورته زه راځم دلته سټپ انټو وهم. ګوره سټپ انټو همدغه شان تر 9 پورې. صحیح شوه. 0 نه سټارټ واخیست تر 9 پورې لاړ. نو که دا زه ورته فار ایگزامپل 11 کړم ګو اوس به راته دا کار د 1 نه تر 10 پورې سټارټ شي. دې من تاسو اوس پوه کوم. ګورئ ورته سیلز ما ورته لیکلي چې آی رو چې زه کله فار ایگزامپل ډیبګینګ والم زه د سټپ انټو والم نو ما ته ګوره آی څو شو یو شو نو دا به ما سره مغه اول کالمي. نو دا اول کالم شو اول رو شوله. په دې کې به راته څه ولیکي په دې کې به راته یو ولیکي. ګورئ دلته راته یو ولیکي. اوس چې زه نیکسټ والم نو دا موږ سره 2 شو او دا هم سره 2 شو دا هم سره 2 شو. نو دویم رو دویم کالم کې به راته 2 ولیکي. همدغه شان که بیا نیکسټ والم دا 3 شو دا هم 3 شو دا هم 3 شو نو په دریم کالم کې به راته 3 ولیکي. همدغه شان تر اخره پورې 3 4 5 6 همدغه شان چې ګو وخم نو تر لسه پورې دا راته راغی.
صحیح شو. دغه شان هم تاسو کولی شئ. دا موږ سره په دې طریقې سره شو. داسې هم ورته کولی شو چې دغه ځای کې زه څه ورته ولیکمه، ورته لیکم چې this workbook dot sheets dot count. ما ته په میسج باکس کې د ټولو شیټونو نومونه راته راکړه. زه غواړم چې دا کوډ دې ماته رن نه شي، زه غواړم دغه ځای کې یو بل کوډ ورته ولیکم. ورته لیکم چې MSG box this workbook dot sheets کوم شیټ دا آی چې کوم دی ډاټ نیم. ما ورته دا ویلي چې دا شیټ که آی یو شو نو شیټ 1 نوم به راته راکړي، که آی 2 شو شیټ 2 به راته راکړي، که آی 3 شو نو شیټ 3 به راته راکړي. زه رن وهمه، ما ته وایي چې شیټ 1 نوم شیټ 1 دی، دویم شیټ 2 دی او دریم شیټ 3 دی. شیټ 1 شیټ 2 او شیټ 3. ښه دا هم موږ سره دا وشو. دا موږ سره فور همدغه شان راځو اوس فار ایچ نیکسټ لوپ ته. زه راځم او زه دغه ټول ډیلیټوم. زه دغه ځای کې ډیټا لیکم، ډیټا همدغه شان د اوس راځم ویژوال بیسک ته او دې ځای کې لیکم چې فار ایچ وټ. زه ورته چې فار ایچ ABC in range. کوم یو رینج کې زه ورته چې C5 نه واخله تر C8 پورې. څنګه چل راته وکړه؟ داسې چل راته وکړه چې میسج باکس کې راته څه راکړه. زه ورته چې ABC ډاټ ویلیو. ګوره د ډاټ نه خواته ما ته ډراپ ډاون نه راځي، ځکه ما دا ورته ډیکلیئر کړی نه دی. زه باید دغه آی هم ډیکلیئر کړم ځکه چې دا د کوډینګ پراپر وی راځي. زه راځم ډیم ورته لیکم فار ایگزامپل ABC as range، ځکه دا موږ سره رینج دی. نو دا ما ورته رینج واخیست. نو دغه دپاره به تاسو بیا هغه ځای کې ډبل اخلئ یا به نمبر اخلئ یا به انټیجر اخلئ. صحیح شوه، ځکه چې دا موږ سره یو عدد دی، یو نمبر دی. صحیح ده. نو ګوره زه چې فار ایگزامپل ډاټ اوس لیکم موږ سره ډراپ ډاون راځي. زه ورته یم دغه ویلیو ماته راکړه MSG اینډ نیکسټ به ورته لیکم نیکسټ ABC، ځکه زه نیکسټ لیکم چې فار ایچ دپاره باید تاسو نیکسټ ولیکئ. همدغه شان زه راځم زه دا رن وکړم. څرنګه چې ما رن وکړ ما ته اول 12 راته راکړه، بیا راته 300 راکړه، بیا 10 راکړه، بیا راته هم یو راکړه. اوس زه ورته وایم چې دغه ما ته د دې فارموله راته راکړه. په دې کې چې کومه فارموله لیکل شوې ده هغه راته راکړه. صحیح شوه. که نمبر وي نمبر راکوه، او که چېرته فارموله نه هغه نمبر لاسته راغلی وي فارموله راته راکوه. ما ته وایي چې دا فارموله نه ده، دا نمبر دی. زه اوکې وخم، ما ته وایي چې دا فارموله ده، دا هم نمبر دی او دا هم فارموله ده. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بیا زه راځم زه ورته لیکم چې ډاټ فار ایگزامپل د دغې رو نمبر ما ته راکړه. بس زه ګو وکړم، ما ته چې دا 5مه رو ده، دا 6مه ده، دا 8مه ده او دا هم 8مه ده. همدغه شان زه ورته چې ما ته کالم راته راکړه. همدغه شان کالم یې راته راکړئ 3 دی، بل هم 3 دی، بل هم 3 دی، بل هم 3 دی، ځکه چې دا ټول کالم C نمبر کالم دی. صحیح ده که نه؟ همدغه شان زه ورته یم چې مکمل اډرس یې راته راکړه ADDRESS. صحیح شوه. بس ګو ما ته وایي چې د اډرس دا دی دا دی. زه ورته یم چې دغه ډالر مې نه دی په کار، رو ابسولوټ دی، دا هم راته فالس کا، دا هم راته فالس کا، ځکه چې ابسولوټ زما نه دی په کار، ابسولوټ سره ډالر نشان راځي. زه راځم ګو وهم، ګوره C5 C6 C7 and C8. صحیح ده که نه؟ دا موږ سره فور ایچ لوپ. دې دپاره زه یو بل اګزامپل هم در کوم. زه ورته یم دغه ځای کې چې ما کوم اګزامپل یوز کړو همدغه زه دلته په شارټ کې تاسو ته ښیم. صحیح شوه. دغه ځای کې چې کوم ما دا یوز کړو زه ورته یم چې فور ایچ ABC in what this workbook dot sheets. صحیح شوه. نو زه ورته لیکم چې میسج باکس کې سره ته راکړه ABC ډاټ نیم. بس زه ګو وهم debug څه شي ایرر دی for each ABC in this workbook. oh sorry، ځکه دا موږ ته وایي چې دا رینج نه دی که نه، دا څه شی دی دا موږ سره. زه ورته یم چې دا موږ سره for each ABC in this workbook dot shape. نو dim ABC as variant را سره دی، variant دا هر څه اخلي. صحیح شوه. نو variant هر څه اخلي. نو ګوره شیټ 1 شو، شیټ 2 شو، شیټ 3 راته راکړه. صحیح ده که نه؟ اوس زه وایم چې دغه شیټس ته زه نومونه ورکوم، خو ما دلته په دې A1 کې چې کوم نومونه لیکلي دي هغه دې راته دا وایي. فار ایگزامپل ته مې دا نوم لیکلی دی، دلته مې فار ایگزامپل دا نوم لیکلی دی، او دلته مې هم فار ایگزامپل دا نوم لیکلی دی. صحیح ده که نه؟
همدغه شان زه رالمه ویژوال بیسک ته او زه ورته وایم چې دا ما کمنټ بلاک کو دا به هم کمنټ بلاک کړم. زه دلته راځم زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل for each xyz in worksheets xyz dot name راته ولیکه سره راته که فار ایگزامپل خان ورته لیکم یا جان وغیره زه ورته نه خان جان وغیره نه ورته لیکم چې xyz dot range کوم یو رینج a1 او next xyz بس همدغه شان سره چې د سټیپینګ 2 وهم سټیپینګ 2 ماته هر یو شیټ د ماغه اول سیل چې کوم نوم دی هغه را داخلي. اوس که زه ورته وایم چې دغه اول سیل 3 دانې توري دې راته دا واخلي نو زه کولی شم چې دغه ځای کې زه لیفټ فنکشن هم یوز کړم. څو دانې 3 دانې توري صحیح شو. بس ګو نو ماته هماغه طاهر یونس ان وکیل هغه 3 توري ماته د دې نه واخیستل. ښه زه تاسو ته بل اګزامپل په دې کې در کوم او بیا د دې نه پس ځو دریم لوپ ته. صحیح ده. زه تاسو ته په دې کې دا اګزامپل در کوم. زه اول راځم دا زه کمنټ بلاک کوم او زه دلته لیکم چې فار ایگزامپل for each for example I یا y in water and for example range for example d10 واخله تر یا زه فار ایگزامپل دا رینج دلته بل ځای کې لیکم. صحیح ده. دلته راځم فار ایگزامپل ته لیکم چې dim y as range دا مې ورته واخیستو data is equal to for example range d10 واخله تر d20 پورې بس دا مې ورته ډیټا واخیستله. دې پر دې ته زه ډیټا لیکم. صحیح شو. همدغه شان زه راځم دلته لیکم next y. صحیح ده. ښه زه دلته راځم او ډیټا دلته لیکم d10 دلته زه لیکم چې ډیټا زه داسې کار کوم چې زه اوس راځم ډیولپر ټیب ته دغه ځای کې زه ورته لیکم چې if کچیرته y dot value دا موږ سره چې شوله دا موږ سره شوله لیپټاپ نو دین سره ته وکړه دین میسیج باکس کې راته راکړه چې لیپټاپ پرایس is 1000. صحیح ده. else if په کوډینګ کې دنه ما داسې ورته ولیکو چې for each y in data په دغه ډیټا کې چې کومه دا y راځي که دغه y ویلیو هغه چېرته لیپټاپ شوله نو دغه میسیج راته راکړه. که فار ایگزامپل ماوس شو دا میسیج راته راکړه که کیبورډ شو دا راته راکړه که LCD شو دا راته راکړه. صحیح شو. همدغه شان زه ګو وکړم زه ډیبګ ګورم چې آیا غلطي په څه کې ده. for each y in data که y چې دی رینج دی دلته راځم ما سیټ ورته اخلم ما زه بلته سیټ ورته ولیکم. صحیح ده. بس صحیح شو. لیپټاپ پرایس is 1500 and 300 LCD price is 100 بیا هم LCD راځي. ګوره که تاسو وګورئ دا ولې دومره ډېر رالی بلکل دې ته کې باید تاسو ډبل کوټس ورته ولیکئ. ښه کله چې هم تاسو په VBA کې کوډینګ لیکئ او په کوډینګ کې که تاسو غواړئ چې هغه د ټیکس از ا ټیکس کنسیډر شي تاسو باید هغه په ډبل کوټس کې رایسار کړئ. نو تاسو وګورئ ماوس کیبورډ LCD then end. صحیح شو. ښه زه دلته تاسو ته یو ښه اګزامپل در کوم. کله هلته مثال لیپټاپ وي نو ماته دې څه انتخاب کي ماته دې وایي چې کوانټیټي دا ده پرایس یې دا دی او ټوټل یې هم دا دی. نو زه راځم او دلته ورته لیکم چې if که چیرته if y dot value is laptop then سره ته وکړه then داسې کار راته وکړه. میسیج باکس کې سره ته شو که میسیج باکس کې راته شو که چې لیپټاپ کوانټیټي ورته لیکم چې item is laptop and quantity is زه ورته لیکم چې y dot offset 0 رو لاړ شه 1 کالم لاړ شه ډاټ ویلیو ماته د هغې راکړه
بیا ورته لیکم چې and price is quantity is سره به دغه شان دا ورته ولیکم price is offset y dot offset 0,2 کالم لاړ شه ډاټ ویلیو ماته راکا او همدغه شان and total price is offset لاړ شه offset لاړ شه 0.3 dot value بس اوس صحیح شو ګوره که زه فار ایگزامپل لاړ شم ګو وهم ماته وایي چې offset دی غلط لیکلی دی y dot offset نو ګوره زه چې کله رن وکړم ماته وایي چې item is laptop quantity is 5 price is 1000 and total price is 50,000 بس د نور دپاره هغه نشو کېږي همدغه کوډ به زه ورته کاپي کړم کنټرول سی کاپي دا به زه دې ځای کې پیسټ کړم صرف هلته به زه نیم چینج کوم صحیح ده او دا همدغه اف خاک چې دا دغه شو نو ته راته به یې ولیکه دا ماوس کنټرول سی کاپي کړه او کنټرول ویل ته پیسټ کړه بس صحیح شو کیبورډ کاپي کړه او دلته پیسټ کړه ال سی ډي کاپي هلته پیسټ کړه بس کو ماته وایي چې item is laptop quantity is 5 price خدا خو هماغه شو ماته وایي چې mouse item is mouse quantity is 3 price is 500 and total price is دومره دغه شان دی دا شو او د دې دا شو صحیح شو او ختم همدغه شان تاسو کولی شئ چې دا هر یو په بیل بیل لاین کې هم راولئ لکه څرنګه چې مخکې تاسو کوډینګ ویلی دی صحیح شو بس دغه ځای کې تاسو ورته ولیکئ VB new line صحیح شو and VB new line and VB new line بس VB new line هغه به تاسو په end کې رئیسار کې لکه څرنګه دی چې دغه کوډ په دې end کې رئیسار کړو صحیح ده که نه هیله کوم چې دا به هم ستاسو زده شوی وي اوس به راشو دا به ورته کمنټ بلاک کړو او اوس راځو دریم نمبر اگزامپل ته چې هغه دی موږ سره ښه زه بلته راشم ته به یو بل موډیول ورته راولم هلته به ولیکم چې سب صحیح ده ډو وایل لوپ ته رالم صرف تاسو ته د اگزامپل در کوم چې آیا دا څنګه کار کوي او څه شي دپاره استعمالیږي صحیح ده که نه زه راځم شیټ نمبر 2 ته او په دغه ځای کې دلته ډیټا لیکم زه راځم ویژوال بیسک ته او زه ورته لیکم چې ډو وایل سینس آی چې کوم دی رو آی شوله او کاله موږ سره په دې کې 3 شو که د دې دا ویلیو دا مساوي نه شوله د خالي سره نو سره ته وکړه په سیلز کوم سیل کې همدغه آی سیل کې څلورم چې کوم کالم دی په دې کې راته څه ولیکه همدا سیلز آی کاما 3 ډاټ ویلیو پلس دې سره 10 کوه او لوپ دې سره به اینډ کې خو کوشش دا کوه چې کله تاسو یو کوم ویریبل راوستو هغه به تاسو ډیکلیر هم کوئ او هغه ته یو عدد هم ورکوئ آی از ایکول ټو یو عدد به تاسو هغې ته ورکوئ او په اینډ کې باید تاسو داسې کار وکړئ دغه ځای کې چې کله دا لوپ ختمیږي نو تاسو آی از ایکول ټو آی جمع یو دې سره باید یو جمع شي دغه جمع موږ سره دا هیلپ کوي چې دا مخکې لاړ شي او دغه کوډینګ ټرو یا فالس موږ ته ردی شوي کړي په اول ځل باندې په دویم په دریم په څلورم ځل باندې صحیح ده ګوره ما ورته ویلې چې تر هغه پورې زه کله چې دغه آی کالم دا آی رو چې کومه ده آی رو اوله رو خادي آی ته به زه دا 1 2 3 4 زه به دې ته 4 ورکړم ځکه 4 ورکړم چې دا موږ سره د 4 نه سټارټ دی دا اول نه خو سټارټ نه دی نو ما ورته 4 ورکړو نو زه اوس ګوره سټیپ انټو وکړم سټیپ انټو ګوره دا موږ سره 4 شروع 4 ده او کالم دریم دی نو موږ سره دا لس ده صحیح شوه نو همدغه لس دا به اوس راته په دې څلورم کالم کې به راته اوس شل ولیکي ځکه چې دا خو ټرو شو بس ګوره هلته راته شل ولیکو اوس دا موږ سره ګوره 15 شو بیا لوپ ته ورځي
بیا به را روان دی. ګوره ښه همدغه شان بیا دا 10 شو، دا 40 شو، دا 50 شو، دا 60 شو. اوس ګوره دا ګوري ښه ګورئ سټیپینګ 2 ته لاړه، ګوره دا څو شوله دا 9مه. نو ګوره دا خو اوس خالي نه دی که نه، که ما از ایکول ټو ته اخیستی وی بیا به خالي و، اوس خو ناټ ایکول ټو دی. ګوره دا چې اوس کله زه رن وهم نو اتومیټیکلي به دا راته اینډ ته لاړ شي. زه دلته راځم، زه دا بیا صفا کوم، زه دلته از ایکول ټو لیکم. زه اوس ګوره دا سټیپینګ 2 وکړم، سټیپینګ 2 سټیپینګ 2 سټیپینګ 2 ګوره ډایرکټ ووت. ماته ډو وایل سیل از ایکول ټو this one دا چې مساوي وي د خالي سره. نو اوس خالي دی نه دی خالي، ماته که چېرته خالي وي دا مساوي دی د خالي سره، نو خالي خو نه دی که نه. نو دې د وجې نه هغه لاړ. همدغه لوپ چې کوم دی، همدا لوپ دا چپه کوو، دا سرچپه لیکو. چې لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلو، کله چې تاسو دا کوډینګ سرچپه ولیکئ مطلب اول ډو ولیکئ بیا وایل لوپ ولیکئ لکه دغه شان. صحیح ده؟ نو اوس تاسو وګورئ دا به اول کوډ ته ګوري بیا به شرط ته ګوري. اوس تاسو وګورئ دلته همدغه شان exit do هم تاسو کولی شئ. زه ورته یم چې که چېرته if I is equal to 4 شي then سره ته وکړه exit do and if. صحیح ده که نه؟ نو دا د خپل حالت ته وړم هلته. دلته راځم شیټ نمبر 4 ته، تاسو اوس ورته وګورئ ښه. زه که وبخم ګوره 1 شو 2 3 4 ګورئ ډایرکټ اینډ شو. نو تاسو exit do هم په دې کې کولی شئ. همدغه شان ته راځم دلته نیو موډیول ته راځم، دلته لیکم چې سب همغه شان هوبهو هغه شان مثال دی I is equal to 1 مې ورته ولیکه، صرف وایل ورته لیکم issue while 1 is less than or equal to 5 cells کوم cell I comma 1 کالم چې کوم دی یا څلورم کالم چې کوم دی په دې کې راته I ولیکه. سوري ته ما یو ورته لیکلی، نو یو ورته ولیکه. همدغه شان دلته مې وینډ ورته ولیکه، خو له وینډ څخه مخکې ما تاسو ته ویلې چې کله په دغه ځای کې تاسو عددونه ورته ولیکو باید تاسو دلته استعمال وکړئ چې I is equal to I جمع یو. ګوره دلته سټیپینګ 2 وکړم، سټیپینګ 2 ته ما سره ګوره یو راغی، بیا را سره دوه، بیا هم درې، بیا هم څلور او بیا هم پنځه. بس ختم. صحیح شو؟ لکه ما ورته ویلي که چېرته I به مساوي او کوچنی وي د پنځو نه، نو دې د وجې نه دا موږ سره کار کوي او ټرو دی روان دی. زه راځم تاسو ته ډو انټل لوپ باره کې معلومات درکوم چې آیا ډو انټل لوپ دا کله کار کوي. ډو وایل لوپ کله کار کوي؟ ډو وایل لوپ هله کار کوي چې کله یو کنډیشن ټرو نو دا پر مخ تلو، او ډو انټل لوپ هله کار کوي چې کله دا کنډیشن کوم ما ورته ورکړی دی دا چې تر کومه پورې دا فالس وي نو دا به کار کوي، خو چې کله ټرو شو بیا به کار نه کوي. انټل کې دا کار وي چې مطلب دغه کنډیشن چې کوم ما ورته ورکړی دی چې دا کله ټرو شي، نو اوس تاسو وګورئ دا یو خو کوچنی دی که نه د 50 نه، نو دا موږ سره ټرو شو، دا اوس کار نه کوي. ګورئ ورته سټیپینګ 2 سټیپینګ 2 سټیپینګ 2 سټیپینګ 2 ګوره دې کار ونه کړ. خو چې زه که د دې په ځای باندې وایل ورکړم، وایل مطلب دا دی ډو وایل دیس کنډیشن. ما ورته ویلې که چېرته دغه کنډیشن دا کوچنی وي، وایل کې وي راځي او انټل کې شي راځي پښتو کې که نه. زه ورته یم چې کله دغه کوچنی وي نو ته ځه، خو چې کله دغه شان شي بیا مه ځه. اوس به ګوره دا کار کوي په وایل کې. this one ګوره debug دا زه بیت وای کوم ځکه چې زه هغه مخکیني اګزامپل پسې لاړم، بس دا آی زموږ ذهن کې موجود دي. ګورئ ورته سټیپینګ 2 سټیپینګ 2 سټیپینګ 2 سټیپینګ 2 نو ګوره موږ سره شپږ ولیکه، دغه شان 7 دغه شان 8 دغه شان 9 بس لس. دا ګوره څه شوي دا اوس 50 نه کم دی که نه، نو دې د وجې نه ګوره اوس هم روان دی تر اخره پورې. خو که دلته فار ایگزامپل ورته ولیکم دلته ما ورته یو 50 ولیکه، اوس ورته وګورئ
stepping 2 دلته به هم لاړ شي دلته به بیا نسی. ګوره دغه مې ورته فار ایگزامپل 51 کو، دا مې ورته فار ایگزامپل 80 کو او زه رالمه. ګوره ما ورته داسې ویلې که چېرته دغه کنډیشن چې دی دا 50 شي، چې کله 50 شي نو بیا ته څنګه چلو که تر هغه وخته پورې ځه چې تر څو دا 50 شي، مطلب چې کوډ به ځي تر څو 50 ته ورسیږي. ګورې ورته stepping 2 دغه شان دا به ځي، دا 50 ته نه دی رسېدلی، خو چې کله 50 ته ورسیږي نو دا به بیا ودرېږي. دغه ځای کې د 50 ورته لیکم، ګورې stepping 2 بس چې 50 ته ورسېده نو دې د وجې نه ماته دا کوډ ودرېده. خو که زه په دغه ځای کې وایل ورته ولیکم، وایل مطلب دا دی چې کله دا 50 وي نو ماته مخکې ځه، او چې کله 50 نه وي مطلب بل عدد شي نو بیا دا کوډ ودروه. په وایل کې دا کار دی. وایل کې مخکې مې درته ویلي وي پښتو کې چې موږ وي ورته وایو، چې کله دا کنډیشن دا وي نو مخکې ځه. ګورې ورته ګو دا به همدغه شان ځي ښه، خو چې کله درویشت شو که نه بس ودرېده. صحیح ده. خو که زه په دې ځای کې انټل ورته ولیکم، انټل مطلب دا دی چې که دا کنډیشن چې کوم دی دا کنډیشن دا شي، دا چې شي نو بیا سټاپ کا. صحیح ده که نه؟ مطلب دې ځای کې نور عددونه دي هغه دې روان وي، خو چې کله 50 شو دا به ودرېږي. دا موږ سره ډو انټل، ډو وایل، وایل وینډ، لوپس. ښه زه اوس تاسو ته یو اګزامپل در کومه د کاپي شیټ ډیټا په باره کې. صحیح شوه. دا موږ سره شیټ 5 دی، دا سره شیټ 6 دی. صحیح شوه. دغه ځای کې زه ډیټا لیکم ډېره زیاته. زه ورته یم هغه وکیل نومونه چې هغه په وینورډ کې دي هغه ماته راوباسه. ګوره یو وکیل دا دی را سره. صحیح شوه چې وینورډ کې دی، دا ګوره په اکسس کې دی، او دا وکیل هم اکسل کې دی، او دا وکیل هم وینورډ کې دی. ګوره دو دانې موږ سره وکیل شو چې هغه په وینورډ کې دي، نور موږ سره نشته. صحیح ده. دلته لیکم چې for I is equal to، ښه تاسو داسې هم کولی شئ چې دغه ټول دا ټولې چې کومې روګانې دا تاسو کاپي کوئ. زه به اول ټولې روګانې کاپي کړم، ټوله ډیټا به کاپي کړم، بیا به زه کنډیشن ته راشم. صحیح ده. اوس چې زه کله رن وکړم ماته به اټومیټیکلي دلته هم پیسټ شي، خو ودرېږه چې دا څه ایرر ورکوي. ښه دا تاسو وګورئ، نو دا موږ سره اوس دلته پیسټ شو، خو دې دپاره چې دی همدغه سیم ځایونه پکار دي. صحیح شوه. نو مخکې موږ کاپي او دا هم ویلي دي، نو دلته چې کوم رو وي هغه باید دې ځای کې هم موجود وي. صحیح ده که نه؟ ښه اوس راځو، اوس زه داسې کار کوم، زه وایم چې ماته یو مشخص نوم او مشخص دغه والا راته هغه کاپي کړه. ښه زه دلته راځم، ما دلته اوس اف استعمالوم. صحیح شوه. اف ورته لیکم، اف که چېرته دا کنټرول سی کاپي، دا که چېرته مساوي شو د زیش سره وکیل سره اینډ همدغه، خو دې کې دا دویم نمبر چې کوم دی که نه ډاټ ویلیو دا مساوي شو د وینورډ سره، دین څه راته وکړه راته کاپي کړه، او که نه شو بس مې راته کړه. بس کلته ویلی ورنه کې هم څه خبره نه ده. ګورئ اوس ته رن ته وایي چې نیکسټ ویتاوټ فار، هلته زه باید اینډ اف ولیکم، اینډ اف. صحیح شو. دا دې بند او دا دې ګو. څرنګه چې ما ګو وکړل نو ماته اټومیټیکلي یو دانه راغله وکیل وینورډ او 2000. صحیح شو. یو بل ته تلي که نه هغه ځای ته به تلي، ښه دې ځای ته راغلی ده. ښه دا دی چې کوم ځای نه کاپي شو هماغه ځای ته ځي. ښه خو زه ورته یم چې نه زما سیل نه ده په کار، چې کوم ځای کې دغه وي هلته باید لاړه نه شي. صحیح شوه. نو زه باید داسې کار وکړم چې دا لاست ټو چې کوم ما لیکلی دی که نه دې نه باید زه استفاده وکړم په دې ځای کې، نو دلته زه باید دې نه استفاده وکړم l2 + 1. دا به زه ټول ایسته کړم
اوس راځه رن. څرنګه چې ما رن کړه نو ماته اتوماتیکلي دا په دې ځای کې راته راغلی l2+1. صحیح ده که نه؟ ښه اوس زه ورته یم چې که چېرته دغه ځای نه زما هغه ډیټا راشي دې ځای نه دې هغه ډیټا ډیلیټ شي. همدغه وکیل دی دا وکیل والا همدا زه لاندې هم راولم. زه ورته یم دا دې ماته لاندې هم راشي. ګوره دا موږ سره سر په سر دوه ډیټا راته راغلي. اوس زه راځم دې شیټ ته نو هلته ما سره اصل کې 3 دانې شوې. نو زه چې فار ایگزامپل دلته راشم زه رن وکړم ماته به اتوماتیکلي 3 دانې راځي. خو زه ورته یم چې هلته چې کله زه دغه ډیټا راولم نو له دې ځای څخه د هغه ډیټا ماته ډیلیټ شي او کلیر دي شي. ښه دې دپاره زه لیکم چې همدغه کوډ زه لیکم. دا یې Control C copy Control this one delete. بس سیمپل او اسانه. څنګه رن کلیک کوم ماته ګوره 2 دانې راغلي. کلته زه وګورم دلته یو وکیل راته پاتې شو. دا ولې پاتې شو؟ ګوره یاد ساتئ چې کله دلته یو ډیټا وي هغه ډیټا ډیلیټ شي نو دا اتوماتیکلي په خپله باندې بره لاړه شي. کله چې بره لاړه شي نو هغه لوپ خو لاندې رالی که نه. کله چې لاندې رالی نو دغه ډیټا ورنه میس شوله. دا خو بره تللی دی نو هغه لوپ په همدا شان لاندې وي. مطلب په دې کې 2 دانې سر په سر ډیټا هغه یو دانه درته میس کوي. نو دې دپاره باید تاسو داسې کار وکئ چې دا لاست چې کوم دی که نه دا باید تاسو دلته راولئ او دلته باید تاسو ولیکئ 3 او همدغه شان سټیپ والی دلته هغه سټیپ دې ځای کې استعمالیږي. صحیح شوه؟ سټیپ -1 ورته باید تاسو واخلئ. اوس تاسو وګورئ همدغه وکیل ته لیکم. بس وکیل مې دلته ډبل راوسته او بیا مې همدغه نه کاپي واخیسته او دلته لاړم کنټرول ویل ته مې پیسټ کړ. نو اوس که تاسو وګورئ نو هلته ما سره اصل کې 3 دانې دي 2 سر په سر دي یو دانه بیل دی. نو اوس که زه فار ایگزامپل ته ګو وکړم ماته به 3 دانې راشي او دې ځای څخه به هم 3 واړه ډیلیټ شي د وینورډ والا چې کوم وکیل و. صحیح شوه؟ نو هغه ډیلیټ شو. نو دې دپاره موږ سټیپ -1 استعمالوو. همدغه شان په لوپینګ کې موږ داسې ډېر زیات کارونه کولی شو خو زه به تاسو ته په دې کې وړوکی بل کار هم وکړم. همدغه شان کله چې زه نیکسټ دا ګو وکړم نو ماته به اتوماتیکلي داسې یو مثلث غوندې جوړ شي. نو که تاسو دا 1 by 1 کتل غواړئ تاسو دا سټیپ انټو وکړئ تاسو ته به دا ښکاري. خو که زه ورته یم چې نه دا ماته تاسو وکئ. صحیح شوه؟ نو دغه شانې دلته راځم زه سټیپ انټو وکړم نو ماته به دا 1 by 1 دا یو په دې کې لیکل کېږي او دا ما سره په دې کې جمع کېږي. خو زه ورته یم نه دا دې ماته په خپله په یو سیکنډ کې دی ماته په خپله باندې لیکي. نو د اپلیکیشن ډاټ ویډ څخه به زه استفاده ورته وکړم کوم چې موږ مخکې ویلی دی. صحیح ده؟ دلته راځم زه رن وهم نو ماته به اتوماتیکلي په یو سیکنډ کې دا ټول مطلب دا یو کوډ ماته په یو سیکنډ کې کېږي یو کوډ. صحیح ده؟ همدغه شان دا موږ سره لوپینګ. اوس راځو ډیبګینګ ته. واټ از ډیبګینګ؟ ډیبګینګ څه ته ویلی شي؟ بګ حشرې ته وایي. سافټویر کې چې کوم ایرر وي هغه ته وایي بګ. ډیبګینګ څه ته وایي؟ ډیبګ په هغه پروګرام کې چې کومه غلطي وي د هغه غلطۍ لټول او بیا د هغه غلطۍ سمولو ته ډیبګینګ ویلی شي. یعنې کله چې په یو کمپیوټر کې پروګرام سم کار نه کوي نو موږ هغه سټیپ بای سټیپ ګورو چې غلطي کوم ځای کې ده او بیا هغه سموو. دې عملي ته ډیبګینګ ویلی شي. د دې شاته یو غټه سټوري پرته ده چې آیا دغه ډیبګینګ دا ورډ دا د کوم ځای نه لاسته راغلی دی. په 1940 زیږدیز کال د سپټمبر په 9 تاریخ باندې ګریس هاپر چې کومه د امریکا د سمندري ځواکونو افسره وه او د کمپیوټر ساینس مخکښه وه دی او د دوی ټیم په هارورډ مارک 2 کمپیوټر باندې کوډینګ کول او په هغه کې کار کاوه چې دغه هارورډ مارک 2 کمپیوټر چې د جسامت د لحاظه ډېر لوی کمپیوټر و ډېر غټ کمپیوټر و. دوی د همدې کمپیوټر د یو تخنیکي ستونزې سره مخ شول. کله چې ټیم یې ماشین وکتل په سرکټ کې یو پتنګ یا مچۍ ولیدله هغوی دا له سیسټم څخه لرې کړه. نو دوی وویل We are debugging the computer. همدغه شان ګریس هاپر په خپل کتاب لاګ بک کې ولیکل first actual case of bug being found. نو دغه اصطلاحات دا په اصل کې د ګریس هاپر د وجې نه اختراع شو. ښه اوس راځو په VBA کې ډیبګینګ کوم ځای کې کېږي؟
دا موږ سره ډیبګ دی او دا موږ سره د ډیبګ چې کوم آپشنز دي دلته موږ سره موجود دي. همدغه شان دا موږ د بل ځای څخه هم راوستلی شو. زه کسټمایز ته راځم، ټول بار ته راځم، ډیبګ باندې کلیک کوم، نو موږ سره هغه ډیبګینګ چې کوم ټولز دي هغه موږ سره راغله چې په دې کې موږ سره رن همدغه شان په دې کې موږ سره بریک او ریسیټ، همدغه شان ټوګل بریک پوینټ، سټیپ انټو اینډ واچ وینډو وغیره موږ سره په دې کې موجود دي. زه راځم او زه دغه ریموف کوم. زه دغه ځای کې لیکم چې فار ایگزامپل dim a کاما b کاما c as integer مې ورته واخیسته. a is equal to فار ایگزامپل 0، b is equal to فار ایگزامپل 0، for c مې واخیسته 1 to 10. اول ته لیکم چې a is equal to a plus c او b is equal to b plus c. همدغه شان لیکم چې next c. صحیح شوه. زه چې کله فار ایگزامپل رن وهم نو موږ ته هیڅ هم نه ښکاري. که زه غواړم دغه کوډ سټیپ بای سټیپ وګورم نو زه به د ډیبګینګ څخه استفاده کوم. نو ډیبګینګ کې څه کېږي؟ ډیبګینګ کې موږ ته دغه کوډ سټیپ بای سټیپ ګوري، د دې غلطي پیدا کېږي او بیا هغه موږ ته ښکاري چې کوم ځای کې غلطي ده، بیا هغه موږ حلوو. نو دغه دپاره ډیبګینګ استعمالیږي. سټیپ انټو شارټکټ F8 دی. نو زه سټیپ انټو باندې کلیک کوم، موږ ته سټیپ بای سټیپ دا ښکاري. ګوره چې دا هم موږ سره 0 شو، دا هم موږ سره 0 شو او سی موږ سره اوس فی الحال 0 ده. دا مې سټیپ واخیسته، سی موږ سره 1 شوله، نو دا 1 او 0 جمع 1، نو دا ای به موږ ته اوس 1 واخلي. صحیح شو، موږ سره 1 شو. همدغه شان بی به هم موږ سره 1 شي. دغه موږ کولی شو چې په لوکالس وینډو کې هم وګورو، واچ وینډو کې هم وګورو. زه راځم لوکالس وینډو ته. لوکالس وینډو کې ته موږ سره ښکاري. زه سټیپ انټو وکړم نو موږ سره سټیپ بای سټیپ دغه زیاتیږي او سټیپ بای سټیپ موږ سره دا عملیه سرته رسیږي. همدغه شان زه راځم لوکالس وینډو کلوز کوم. زه اوس راځم ویو ته، واچ وینډو ورته راولم. نو زه چې دلته سټیپ انټو وکړم موږ ته یو هم نه ښکاري. صحیح شوه. زه ورته یم چې ما ته په دې کې ایډ کا ا، دې باندې زه رایټ کلیک کوم او ایډ ټو واچ دا اوکې شو. او بل مې پکار دی بی، زما سی نه ده پکار. رایټ کلیک کوم، ایډ ټو واچ او دا مې اوکې واخیسته. اوس چې زه هم کله سټیپ انټو وکړم نو ما ته به اتومیټیکلي ا او بی ښکاري او سی به راته په دې کې نه ښکاري. همدغه شان موږ کولی شو چې دا کوډ تر دغه ځای پورې موږ عملي کړو. نو زه کولی شم ډیبګینګ ته راشم او دې کې زه ټوګل بریک پوینټ چې F9 شارټکټ دی، زه غواړم چې دا کوډ دې ما ته تر دې ځای پورې عملي شي. نو زه به راشم لوکالس وینډو ته او زه به اول دا ریسیټ کړم. اوس چې زه فار ایگزامپل کله رن ووهم نو ما ته اتومیټیکلي دا کوډ یو ځلي تر دې ځای پورې وشو. صحیح ده که نه؟ ځکه چې مالته ټوګل بریک پوینټ اخیستی. اوس که زه غواړم چې دغه بریک پوینټ دا کلیر کړم نو زه به راشم کلیر آل بریک پوینټس، شارټکټ یې دا یو دی. بس کلیک کوم، ما ته اتومیټیکلي بریک پوینټ هغه راته کلیر شو. اوس چې زه کله فار ایگزامپل سټیپ انټو وکړم ما ته به اتومیټیکلي دا رن کېږي او راته ځي به. همدغه شان تاسو کولی شئ چې دا واچ وینډو دغه ځای نه هم ورته والئ، ایډ ټو واچ، رن ټو کرسر هم اخیستلی شئ. فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه ځای پورې ما ته دا رن شي. صحیح شوه. رن ټو کرسر هماغه ځای پورې موږ ته رن شو. صحیح شوه. همدغه شان په دې کې مختلفې خبرې دي چې تاسو پکې کولی شئ، لکه کویک واچ. صحیح شوه. زه غواړم چې دا دې ما ته په واچ کې ایډ شي. صحیح شوه. زه بلته راشم واچ وینډو به ورته راولم. زه غواړم چې دا دې ما سره په دې واچ کې ایډ شي. به راشم ډیبګ ته، کویک واچ، دا مې اوکې کړ. دا هم موږ سره په دې طریقې باندې هم ایډ کېدلی شي. همدغه شان تاسو کولی شئ چې په دې کې نورې خبرې هم یوز کړئ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ایکسل VBA lesson number 10